ننګرهار کې د معلولینو ترمنځ د کرکټ شل ورځې سیالۍ پیل شوې. مسؤلین وایي په دې سیالیو کې د ننګرهار په ګډون د لغمان، کونړ او نورستان د معلولینو لوبډلې ګډون لري. د دوی په خبره د دې سیالیو موخه د زون په کچه لوبډلې ته د غوره لوبغاړو په نښه کول دي. څلور واړو ولایتو ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان ترمنځ ټورنمنټ په لاره واچو. دلته هر یو ټیم تر فاینل پورې رسیږي. تقریبا 4 لوبې کې عموما 3 لوبې لري. 3 لوبو کې لوبغاړی کولی شي چې لزانه پوره وړتیا وښیي. دا شل اوره لوبې دي او تقریبا 4 ورځې دوام کوي. د 10 جون باندې په خوست کې د نجیب الله ترکی مهارت لرونکو وګړو جام ترسره کیږي چې د افغانستان په سطحه 15 زونونه پکې دي. د همدغه ټورنمنټ نه موږ د سپین غر زون لوبډله جوړو. بیا په 10 جون باندې خوست کې سیالۍ پیل کیږي. هلته بیلیږو. هغلته په زونونو سیالیو کې چې کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي ملي ټیم ته به غوره کیږي. روزونکي هم د لوبې د لوبغاړو د استعداد د معلومولو لپاره ګټورې بولي او وايي دوی به وکولی شي له دې لارې زونو د معلولینو ملي لوبډلې ته پیاوړي لوبغاړي ور وپېژني. ننګرهار، لغمان، کونړ پلیران چې ټرایل کې موږ کتلي الحمدلله ډېر ښه پلیران دي. کولی شي مطلب 15 پلیران یا 3 پلیران هر ولې ورته ورکړي. څه کال زموږ ټیم یو په لاسه ښه دی. څه کال انشاءالله زموږ بالران چې زه ګورم، بیټسمینان چې زه ګورم، د دوی زرید هم ګورم ماشاءالله ډېر جذبه کوي او هلکان ینګ هلکان انشاءالله چانس مو ته ورکړی. کولی شي څه کال بیا دا چمپین لوبغاړي بیا د لوبې د ځان لپاره یو ښه فرصت بولي او هیله لري چې په دې سره به وکولی شي خپلې موخې ته ځان ورسوي. مخکې موږ به یو په نټ کې یو ټرایل اخیسته. اوس 4 میچونه لري. هر یو ټیم 3 میچونه لري چې هغه کې ځان وړتیا ښایي. ډېر ګټوره ده. د چا شکایت به نه وي او دومره ګټوره ده چې انشاءالله موږ کولی شو سږ کال چې خپل ټیم چمپین کړو او د ننګرهار ډېر هلکان ملي ټیم ته ورکړو. ننګرهار د کرکټ په ډګر کې د کرکټ کور یادېږي او د دې لوبې استعدادونو مینوال پکې تر نورو سیمو زیات دي. په دې وروستیو کې پکې د ورزش ډګر ته پام ډېر شوی او د ورزش څارونکي هم دا چاره هیله بخونکې یادوي.